ملګرو سلامونه احترامات مې ومنئ. د خوشحال بابا یو شعر درته ډالۍ کوم، هغې نه پس بیا خپلې خبرې کوم. وایي چې ګمنامي هم هسې زیات عافیت دی، ګمنامي هم هسې زیات عافیت دی، د نګین غوندې زوړند ګرځم له نامه. او بل شعر دی چې څه به ښه وی چې د هر څه ناخبر وی، ما خوشحال د عذاب خپله آګاهي شوه. نو ملګرو د بېګا د شپې راسې په سوشل میډیا باندې زما د مرګ خبر ګردش کې لګیا دی، اوړي راوړي. ما ډېره توجه په دې مې ورکوله چې نن درېیمه ورځ ده چې زما مورکۍ په حق رسېدلې ده او د هغې درېیمه مونږ نن منزله خیرات هم کولو او په هغې کې زه مصروف وم. خو بیا هم ملګرو ډېر زیات چې کوم دی نو په میسنجر باندې په ټلیفون باندې د بهر ملکونو نه د نور ځایونو نه د دلته هېواد کې دننه چې کوم دی نو ملګرو ټلیفونونه ما ته کول. نو زه ډېر زیات پریشانه شوم، هسې هم پریشانه وم. د مور مرګ سره ډېر دروند غم و غم، د مور غم، د مرګ غم، هغه هم ډېر دروند ما باندې. خو دې خبرې هم ډېر پریشانه کړم، ډېر زیات. نو ما ویل چې زه په ویډیو تاسو سره په ویډیو باندې خبرې وکړم. پروژې دي نو تراویح شي، تلاوت شي، روژه کې خو بل څه بس د خدای عبادت وي او لمونځ او دس دا شي نه وي، تراویح وي. نو هغې سره لږ غونډه کې کمزوري شوی هم یم. بل د مور غم هسې ډېر دروند غم وي، خدای دې هر څوک دې نه ساتي. شکر